پولیسو د تېرې شنبې پر ورځ د ورجینیا په پوهنتون کې له 100 زیات احتجاج کوونکي ونیول او د دوی خیمې په زور لرې کړې خو داسې ښکاري چې دې چلند د مظاهره کوونکو هوډ نه وي کمزوری کړی د سې شنبې پر ورځ وروسته له هغه چې پولیسو د نیویارک د کولمبیا پوهنتون له انګړ څخه مظاهره کوونکي محصلین وویستل د نیویارک ښاروال ایریک ایډمز د ABC تلویزیون د دې اونۍ په خپرونه کې راڅرګند شو نوموړي وویل چې د قانون پلي کوونکي ادارې به د محصلینو د فراغت د غونډو پر مهال په پوهنتونونو کې نظم یقیني کړي موږ به خپله دنده ترسره کړو او که ادارې وغواړي چې خپل محصلین فارغ کړي او محصلین د خپلو کورنیو سره ښکلې لمانځنې ترسره کړي موږ به یقیني کړو چې دوی دغه کار په پرامنه فضا کې ترسره کړي د امریکا ولسمشر د تېرې پنجشنبې پر ورځ احتجاج کوونکو ته مخاطب شو د نوموړي د ټاکنیزو سیالیو یو مشر میچ لانډریو د یکشنبې پر ورځ د CNN د ملت ته په خطاب پروګرام کې د ولسمشر بایدن اصلي پیغام وړاندې کړو ټول خلک د احتجاج کولو حق لري خو دوی باید سولیز احتجاج وکړي که دوی له تاوتریخوالي ډک احتجاج کوي دوی باید دغه ډول احتجاج پای ته ورسوي د دغه کار لپاره اجازه نشته د يهودیت پر خلاف د کرکې لپاره ځای نشته د اسلام څخه د کرکې لپاره ځای نشته بلخوا د جمهوریت غوښتونکي ګوند احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ د فلسطینیانو په ملاتړ په احتجاج کوونکو باندې یو ځل بیا نیوکې وکړې نوموړي د رښتیا په نوم په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې بایدن د دغو خطرناکو احتجاجونو اصلي لامل دی شنونکي وایي دا د ټرمپ لخوا د بیا ځلې ټاکل کېدو لپاره د نوموړي د هڅو یوه برخه ده نوموړی د محصلینو په ګډون د احتجاج کوونکو نیول کېدل او د پوهنتونونو له احاطو څخه د هغوی لرې کېدل غواړي خو دی پر دې نه پوهېږي او یا دا چې نه غواړي ویې مني چې ولسمشر پر دغه کار کم مخامخ کنټرول لري خو که محصلین احتجاجونو ته دوام ورکړي دا چاره به د نومبر میاشت کې په ولسمشریزو ټاکنو اغیزه ولري زما له نظره احتجاج کوونکي عموما د ډانلډ ټرمپ سره ښه کوي ځکه دوی د نوموړي د لوی شمېر ملاتړو د نظریاتو مخالف دي د دې زیات امکان شته چې د دوی لوی شمېر به په ټاکنو کې ګډون وکړي خو د دې سره هممهاله دوی به د ځوانانو او په ځانګړي ډول د هغو چې له ډیموکراتانو ولسمشر بایدن څخه ملاتړ کوي ترمنځ رایه ورکول راکم کړي تمه ده چې د هالوکاست په میوزیم کې د خبرو پر مهال به د سې شنبې پر ورځ ولسمشر بایدن د یهودیت پر خلاف د کرکې سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي د پخواني ولسمشر ټرمپ اونۍ به هم بوخته وي دی به د خپلو جرمي تورونو له امله په نیویارک کې خپلې محاکمې او د مې پر 11 په نیوجرسي ایالت کې د خپل ټاکنیز کمپاین د پیل په چارو کې بوخت وي احمد الله چیوال امریکا غږ واشنگټن